Welcome back to the AB English channel. In this video, I'm going to teach you how can we improve our English speaking. زبردن تاسو ته په دې ویډیو کې یو داسې اسانه سټپ وښیم یو سټپ درته ښیم داسې اسانه سټپ چې تاسو به اپلای کوئ یعنی تاسو هر یو کس به اپلای کولی هم شي او ډېر په اسانه سره به تاسو خپل انګلیش امپروف کوئ. ډېر کسان یې وایي ما وکابلري زده کړه ګرامر مې زده کړ یعنی ډېر ټایم ما اکیډمي جوین کړه او اوسه پورې زه خپل انګلیش باندې یاریږم کله رانه مسټیک کېږي کله رانه یو جمله غلطي کله ګرامیټیکلي پروبلم مې راته یا بعضې داسې کسان وي چې مخکې ورته یو خبرو کې هغه سوچ پکې داسې انګلیش وایي دیس از دا چلونه پکې کوي نو دغه یو غټ پروبلم مې هر یو کس دا نو زه به نن تاسو ته په دغه ویډیو کې یو داسې سټپ وښیم چې تاسو به دې نه بېغمه سئ او تاسو به ډایرکټ یو کس ته ریپلای ورکولی شئ. نو دغه ویډیو اخره پورې وګورئ. تاسو دا یو داسې سټپ ده چې تاسو به ډېر څه تر زده کړئ او انګلیش به ډېر زر امپروف کړئ. ګورئ دا موږ سره کوم سټپ ده دا موږ سره دغه سټپ ده چې تاسو به په انګلیش کې سوچ کوئ. تاسو به په انګلیش کې څه کوئ؟ سوچ کوئ. که چېرته تاسو د دنیا د ټولې دنیا ګرامر او د ټولې دنیا کتابونه او وکابلریان یې هر څه سټډي کوئ تاسو به داسې په انګلیش باندې عادي شي لږ ډېر انګلیش به ووایي نو تاسو ته به بیا هم پکې مشکل وي یا به تاسو پکې ورډس پرابلم وي درته یا به دا چلونه پکې کوئ یا به تاسو ته چې وایي یو کس چې دا څه لیکلي یعنې پښتو کې درته غټ یو سنټنس وي تاسو به په هغه باندې سوچ کوئ چې دا ګرامر کې مونږ څنګه ووایو دا به دا ټکي ورته سمولی دا به نو هغه کې بیا ټایم درنه لګېږي. نو که چېرته تاسو دغه یو سټپ اپلای کوئ تاسو به دغه پرابلم مکمل ختم شي. ګورئ تاسو به په انګلیش کې سوچ څنګه کوئ. تاسو ګورئ پښتو کې تاسو اکثره ځان سره روان یې یوازې روان یې یا ځان سره چېرته ناست یې یوازې یا لکه بېغمه یوازې یو ځای کې ناست یا ولاړ یا روان یې سړي ته سوچ راځي که نه چې زه به اوس داسې وکړم بازار ته به لاړ شم داسې به وکړم داسې به وکړم یا بعضې کس ځان یوازې ناست او سوچونه کوي چې پهله داسې وشول پرون داسې وشول کاش چې ما داسې کړي یعنې ځان سره هغه خیالونه راځي ورته سوچ کوي. نو دغه سوچ تاسو چې په پښتو کې کوئ دا تاسو باید په انګلیش کې وکړئ. نو چې ستاسو دماغ انګلیش سره کنټیکټ شول یعنې ستاسو دماغ انګلیش ته کنورټ شول نو تاسو خود به خود خپل انګلیش فلوئنټ ویلی شئ لکه نیټیو لکه څنګه چې امریکن وایي نو په دغه طریقې سره تاسو خپل انګلیش امپروف کولی شئ. ګورئ اوس به تاسو داسې نه کوئ چې زه خو په انګلیش باندې ور پوهېږم نه یا داسې زه ټرانسلیټ کولی نه شم سوچ نه شم کولی په انګلیش کې تاسو ډایرکټ انګلیش سنټنسز مه وایئ په سوچ مه کوئ ډایرکټ غټې غټې سنټنس یې انګلیش ته مه کنورټ کوئ چې کله سوچ کوئ. تاسو څه کوئ یو دوه ټکي پهله تاسو سوچ په یو دوه ټکي په انګلیش کې کوئ. اوس لکه تاسو سوچ کوئ یو غټې جملې راځي ستاسو ذهن ته نو تاسو ته هغه په انګلیش کې نه درځي یعنې تاسو ټرانسلیټ کولی نه شئ سوچ نه شئ پرې کولی نو تاسو داسې کوئ چې یو ټکی دوه ټکي تاسو انګلیش کې وایئ. لکه اوس تاسو سوچ کوئ اسمان تاسو ته ذهن ته راشي اسمان باره کې خبرئ نو تاسو داسې مه چې اسمان سکای که چېرته پوره سنټنس یې نه درځي خیر تاسو صرف سکای وایئ اسمان په ځای سکای استعمالوئ. دا رقم دروازه مه وایئ ډور کړکۍ مه وایئ وینډو. نو په دغه طریقې سره تاسو لږ لږ انګلیش ته دا دماغ کنورټ کوئ سوچ په انګلیش کې چالو کړئ لږ لږ ورځ په ورځ بیا لږ لږ مخکې ځئ نو ستاسو دماغ به مکمل انګلیش ته کنورټ شي او یو فلوئنټ سپیکر به درنه جوړ شي. اوس تاسو ته یو اګزامپل درکړم. ګورئ چې یو باډي بلډر یعنې یو کس ځي جیم ته او هغه ځان فټنس جوړوي او په پیله ورځ هغه ورشي او 30 کیلو 50 کیلو 40 کیلو وزن اوچتوي نو دغه ریزلټ دا ده چې هغه به زړه بیتې موړ شي او دا به پرېږدي. او که چېرته تاسو یعنې که چېرته تاسو هم دغسې چالو کوئ چې په پیله ځل تاسو په پیله ورځ باندې ټول سوچ انګلیش ته کوئ او مکمل د پښتو سوچ په انګلیش کې کوئ ستاسو به د انګلیش نه زړه تور شي او انګلیش به پرېږدي. اوس که چېرته یو انسان لاړ شي او جیم ته په پیله ورځ لاړ شي 10 کیلو 15 کیلو 2-3 کیلو وزن اوچتوي هغه به هغه سره عادي شي او ورو ورو به هغه خپل وزن زیاتوي او یو ښه ریزلټ به یې راشي او یو ښه فټنس به جوړ کړي. دغه شان تاسو هم که چېرته په پیله ورځ یو ټکي دوه ټکي درې ټکي انګلیش ته اړوئ په سوچ په انګلیش کې په 2-3 څلور ټکو باندې کوئ او تاسو مخکې لاړ شئ تاسو نه به یو ښه نیټیو سپیکر جوړ شي. نو امید لرم تاسو به په دې خبرو باندې یقین کړی وي. دغه کومه خبرې چې ما تاسو ته وکړئ تاسو یو څه ټایمه پورې اپلای کړئ په ځان باندې هسې هم تاسو سوچونه کوئ خو دا سوچ په انګلیش کې کوئ نو تاسو به انګلیش سره عادي شئ او ډېر ژر به ستاسو انګلیش امپروف وي.
که چېرته تاسو په دې چینل باندې نوي یاستئ دا چینل درته سبسکرایب کړئ کمنټ